ځینې خلک وایي هډوکي مې کمزوري دي، په ملا مې درد دی، مټې مې درد کوي، زنګونانو راته تکلیف وي، په خپو مې درد وي، جوړونه مې درد کوي، ستړی کېږم ژر، جسم بدن مې کمزوری دی. دا ټول علامت د ویټامین ډي د ډیفیشنسي دي. په کوم انسان کې چې د ویټامین ډي کمی، ګوره زه تاسو ته ساده په اسانه ژبه کې خبره وکړم، په کوم انسان کې چې د ویټامین ډي کمی، د ده هډوکی به کمزوری، بون ویک بون، کمزوری هډوکی به وي، دی به ستړی کېږي ژر، د ده په ملا درد، په مټو باندې درد، په لاسو باندې درد، په خپو باندې درد، په جوړونو درد، په پنډو باندې درد، هر وخت کې د ده به دا تکلیف وي. ځکه چې د ویټامین ډي کار دا دی چې دا زموږ وجود ته طاقت ورکړي، خاص کر هډوکي ته طاقت ورکړي، زموږ بون ته. او د ویټامین ډي کمی په ټوله دنیا کې د ویټامین ډي کمی ډیر زیات دی. په پاکستان کې تقریبا مور دین 80% پاپولیشن چې دی، د 80% نه زیاته آبادی دا د ویټامین ډي د ډیفیشنسي ښکار ده. په دې کې ویټامین ډي کمی دی. اوس د ویټامین ډي کمی به موږ پوره کوو څنګه؟ نو په دې باندې ما په ډیټیل کې یو کلاس اخیستی و، خو تاسو ته زه ویم غټه یو ذریعه د ویټامین ډي د ابزرب کولو هغه دی سن لایټ. د قدرتي نمر نه دی، نمر الله تعالی چې کوم نمر جوړ کړی دا د ویټامین ډي نه بالکل مالامال دی. که تاسو غواړئ چې زموږ وجود ته ویټامین ډي کمی رانشي، نو تاسو خامخا نور ته روزانه د 15 نه د 20 د 30 منټ پورې تاسو نور ته خامخا خپل وجود لغړوئ. خو بیا زموږ ساده خلک په دې باندې نه پوهېږي، اکثر نور ته ناسي، څادر به په ځان باندې راچوي، ته ورته وایې څه کې؟ یاره د نمر نه ویټامین ډي راټولوم. دا خبره تاسو یاد وساتئ، د نمر نه چې کله تاسو ویټامین ډي ابزرب کوئ، نو تاسو به نمر ته خپل وجود لغړوئ، تر څو پورې چې تاسو د خپل وجود نمر ته لغړ کړی نه وي، کولاو کړی هم ورته نه وي، نو ستاسو وجود ویټامین ډي نه ابزرب کوي. دا یو خبره تاسو ځان سره یاد وساتئ. ویټامین ډي هله ابزرب کیږي چې هغه ته خپل وجود کولاو وساتي. نو روزانه پکار دی چې انسان 15 20 30 منټ نور ته خپل باډي ایکسپوز کړي، چې د نمر په ولګي او د وجود د نمر نه د ویټامین ډي ابزرب کړي، نو د ویټامین ډي د کمی به ختم شي. د دې نه علاوه دا ویټامین ډي په ډرای فروټسو کې هم ملاویږي، په بادامو کې، په غوزانو کې، داسې قسم چې کوم فروټس دي په هغو کې ملاویږي. که چېرته په دې باندې هم کمی پوره نه شوي، یو انسان ته ډېر زیات د ویټامین ډي کمی دی، نو بیا د دې لپاره سپلیمنټس، میډیسن ملاویږي، ټیبلټس ملاویږي، انجکشن هم ملاویږي، سیرپ شربت هم ملاویږي. خو زموږ کار څه دی؟ زموږ کار د میډیسن سره نه دی. زموږ کوشش به دا وي چې یو انسان میډیسن ته ضرورت رانشي، د میډیسن نه علاوه هغه ته موږ داسې طریقه وروښیو چې هغه سره دې ته محتاج نه شي او دې ته ضرورت رانشي چې هغه لاړ شي او ډاکټر ته کښېني. نو د ویټامین ډي کمی تاسو د ښه خوراک نه، بیلنس ډایټ، د ډرای فروټس نه، د نمر نه پوره کولی شئ.